سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده بیا هم راته روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو د جینکی ماینر بورډ چې ما مخکې تاسو ته معرفي کړی و، دغه څخه تاسو ته یو نه دوه نه بلکې درې ځلې لایف وډرا ثبوت تر $50 پورې لایف وډرا ثبوت تاسو ته دغه ویډیو کې وړاندې کوم. او همداشان په دغه مایننګ کې د سپینر له برخې څخه دغه د $10 اخیستل په ډېرې اسانۍ سره چې ما خپله دا اوس 2 ځلې دغه $10 ترلاسه او وډرا مې کړل، دغه طریقه تاسو ته وښیم. نو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د زموږ له چینله لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو دغه مایننګ باندې خو ما مخکې تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه، ټامنیل یې تاسو په تصویر کې وینئ. که هغه ویډیو مو نه وي کتلي او دې کې مو ځان ته اکاونټ نه وي جوړ کړی، د هغې ویډیو لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم، پې کلیک کوئ، لاړ شئ ځان ته اول دې کې اکاونټ جوړ کړئ او هغه ویډیو کې د کار طریقه هم یاده کړئ. نو دغه ویډیو کې زه ملګرو نه غواړم چې بیا په دې موضوعاتو خبرې وکړم او د کار طریقې تاسو ته وښیم. خاص راځم د سپینر په برخه تاسو ته معلومات درکوم او د سپینر برخې څخه څنګه چې مې تاسو ته 3 ځلې د ویډیو په آخر کې لایف وډرا کوم. ملګرو په دې مایننګ کې تر ټولو ښه ګټه چې دا هغه د سپینر په برخه کې ورکوي. دلته ګورئ دی په سپینر کې $10 فری ورکوي. نو کله چې تاسو دغه کې یو 15 تر 10 دانې سپینر اتاو کوي لومړی ځل چې مو وي، نو تاسو ته تقریبا دغه $10 درکوي. خو دغه 1 سنټ ګورئ د 0.001 سنټ دغه اندازه چې د وډرا لپاره پاتې، بیا دغه یو څه په سخته روزي. په سخته یعنې څه، تاسو به یو څه ډېر سپینرونه تاو کوئ، بیا تاسو ته دغه 3.01 سنټ روزي چې همدا تاسو ته څنګه راووته، دغه $10 تاسو ته آنلاک کېږي او ستاسو د ویلټ برخې ته راځي چې کولی شئ له دې ځایه وډرا کوي، چې وډرا هم درته وایم آخر د ویډیو کې کوم. نو دا $10 بالکل حتمي تاسو ته راوځي، ځکه ما 2 ځلې خپله راوښکل. دلته ګورئ دا میسیجونه چې دلته ځي دا خلک هم دلته پکې راښکلي. نو څنګه چې مې ویل تاسو صرف آخر کې دغه مقدار USDT راوباسئ، تاسو ته راوځي. اوس راځو دې ته چې دغه سپینرونه به موږ څنګه زیات ترلاسه کړو. ګورئ ملګرو دغه 3 آپشنو په واسطه تاسو کولی شئ دا سپینرونه زیات ترلاسه کړئ. اولا ورځې تاسو کولی شئ 20 دانې شارټ ویډیو وګورئ، 20 دانې کوچني اعلانات چې په هر اعلان تاسو ته یو سپینر درکوي. دا ګورئ ما یو دانه کتلی 19 دانې مې پاتې دي. دومن تاسو کولی شئ د ملګرو په دعوت، هر یو ملګری چې تاسو ته دعوتوي تاسو ته یو سپینر درکوي. او همداشان د هر 20 الماسو باندې هم تاسو یو سپین تاوی شئ. زه مثالا دلته ګورئ 12 سپینر مې د ملګرو په دعوت راغلي، دا تاومه. کله چې دا تاسو تاووئ نو په همدې کې بس بیا تاسو ته ملګرو USDT هم راوځي او تاسو ته دا نور څیزونه هم راوځي. خو څنګه چې مې ویل USDT چې کله آخر کې دغه 1 سنټ پاتې، بیا یو څه ډېر سپینرونه غواړي چې تاسو ته راوځي. ما خپله ملګرو تقریبا له 250 تر 300 سپینرو په تاو کولو دغه $10 راواز کړل. نو که چېرته تاسو 2.5 تر 300 سپینره په دې کې تاو کوئ، حتما تاسو ته دغه $10 راوځي. او څنګه چې مې ویل ملګرو که څوک غواړي بیا دغه روزانه ویډیو شارټ کتلی شي او ورسره په څنګ کې له دې برخې څخه هم ګټه اخیستلی شي. نو ملګرو دا ګورئ سپینر ما سره موجود دي. نو څنګه چې مې ویل 2.5 تر 300 سپینرو چې تاسو کله دې کې تاو کوئ، فرق نه کوي چې هر څو ورځو کې تاووئ، یو میاشت کې، یو ورځ کې، هر څومره ټایم چې تاووئ چې 2.5 تر 300 پورې تاسو تاو کوئ، حتما تاسو ته دغه $10 راوځي. اوس راځم دې ته چې دې کې به موږ ډېر سپینر په کومو طریقو ترلاسه کوو. اول خو مې وویل ملګرو تاسو کوشش کوئ دغه 20 کوچني 15 ثانیې اعلانات ګورئ او 20 دانې سپینره روزانه اخلئ. په همدې سره هم تاسو کولی شئ په کم وخت کې دغه $10 راواز کوئ. بلا د ملګرو دعوت ده، که ملګري مو دعوت کړل یو سپینر په هر کس درکوي، که دعوت مو نه کړل هم کم ضروري یا فرضي عمل نه ده پکې، بیا کولی شئ تاسو له دې او له دې برخې څخه سپینر واخلئ. بلا د الماسو په واسطه سپینر، زه راځم په دې کلیک کوم، ګورئ په هرو 20 الماسو هم موږ ته یو سپینر راکوي چې که تاسو په کلیک کوئ تاسو څخه 20 الماس کټ کوي او تاسو ته یو سپینر درکوي. دا الماس په کوم ځای کې ګټل کېږي ملګرو؟ دا الماس دغه د ماین برخه کې ګټل کېږي. دلته ګورئ په دغه ایرن به کلیک کو، دا ګورئ دا سټک یا دا کولنګ موږ ته معدنونه راباسي. دا ګورئ خپله په الماسو هم کلیک کوئ، موږ ته الماس هم راباسي. نو دغه ډول دغه برخې څخه هم موږ الماس ګټلی شو. او دلته یو مهمه بله دغه بکس ګورئ ملګرو، تاسو ته بعضې ټایم دغه ډول بکس درکوي. په دې کلیک کوئ، دا بکس راوازوئ، په دې بکس کې لا تاسو ته ډېر زیات ټوکن درکوي. مثالا زه اوس پې کلیک کوم، ته اوس ګورئ ما ته اوس دا بکس راوازئ، په دې کې بیا ډېر زیات الماسي موږ ته. نو زه پې کلیک کوم چې همدغه بکس ما ته کلیک کړي، دغه په بکس مې کلیک کړ، ګورئ دا بکس به اوس ما ته راواز کړي. نو دا ګورئ 450 الماس یې راکړه. نو همداشان تاسو کوشش بل دا کوئ دغه ټوکن مو نه دي، د دې په واسطه راځئ دغه سټک یا دا کولنګ لیول اپ کوئ. ګورئ ما تقریبا اوس 22 لیول کې ده، دا چې څومره پاور یې زیات شي عمره تاسو ته ډېر الماس را برابرئ. لیول اپ چې کلیک کوئ نو زه فعلا ټوکن کم دي نه غواړم لیول کم، نو دا هم در سره کوئ. نو دغه د سپینر د برخې کارکردو ملګرو څنګه چې مې ویل سپینر تاووئ، نو 2.5 تر 300 سپینرو چې تاسو دې کې تاو کړو
هغه فرق نه کوي. بیا مې هم وویل چې په 10 ورځو کې تاسې دا 2.5 تر 300 برابر کړل، په 20 ورځو کې چې دغه مقدار مو برابر کړ دا $21 تاسو ته درکول کېږي او دغه د ویلټ برخې ته راځي. نو دغه د دې سپینر له برخې څخه د $21 ترلاسه کول چې ما خپله 2 ځلې ترلاسه کړل. راځئ اوس به لایف وډرا تاسو ته وکړو له دې څخه. ښه نو ملګرو دلته ګورئ دغه $21 ما راښکلي دي او ګورئ دوهم ځل سپینر کې هم بیا ماته وایي چې ته کولی شې بیا 21 راوښکې. نو ما اوس دا 21 ښکلي او ماته ویلټ برخې ته هم راغله. زه په ویلټ کلیک کوم. نو دلته ګورئ ملګرو $2 ما سره له مخکې ول او 21 راته سپینر کې راووتل، $30 شو. راځم دا $30 وډرا کوم. دلته په 10 کلیک کوو، کلیم آپشن وهو، 2 سنټه فیس کټئ او 9.98 موږ ته راځي. په کلیم چې مو کلیک خپل ټون کیپر به ورته وصل کړو. زه په دې کلیک کوم. اوس دا ځي ټون کیپر ته. دلته اوس خپل ټون کیپر ورته کنیکټ کوو. نو دغه د ټون کیپر مې هم ورته ملګرو کنیکټ کړو، وصل مې کړ. اوس به بیرته موږ بورډ ته راوړي. دلته به زموږ ویلټ کنیکټ شي. انتظار کوو، 1 دقیقه 2 دقیقې لوډینګ اخلي. نو دغه د ګورئ کلیم اماونټ سکسس شو، یعنې زموږ وډرا وشو او $30 کټ شو. ماته 3 پاتې. ځکه په دا هسټوري برخه هم کلیک کړم. دلته ګورئ اوس به زموږ وډرا شوي. دا ګورئ $29 مې 13 شپه وډرا کړي او 29 نور مې په پینډینګ کې دي چې دغه په 2 دقیقو کې ویلټ ته راځي. زه راځم ویلټ ته بیرته ځم ملګرو. دلته ګورئ ما سره څونه دي، $38.99. یو 2 ځلې دا رفرش کوم. اوس به ماته دغه $30 راشي. دغه دی ملګرو بالکل دا $30 دا اوس راورسېدل. زه پې کلیک کوم. په USDT لاندې راځئ. دا وګورئ همدغه اوس دقیقه د سهار په 6:58 ماته راغله او دغه هم هغه نور ډالر ول چې ماته بېګا شپه ترې نه راغلي. یعنې دلته راځم تاسو ته پروف ښیم. دا ګورئ دا زما فری وډرا دي. $30 مې ترې مخکې وکړله بېګا شپه او $30 نن سهار. نو دا 3 را سره پاتې ملګرو. دا 3 هم وډرا کوم. بیا په کلیم کلیک کوم او بیا خپل ویلټ وصل کوم. هغه پخوانی کیسه. نو زه راځم ژر دا ویلټ وصل کوم. دغه د ویلټ مې وصل کړ. نو دا مې هم کلیم کړل دوستانو. ګورئ دا 3 هم له موږ څخه کټ شول او دا پینډینګ کې شو. دا هم ملګرو 2 دقیقې ټایم نیسي ماته راځي. زه بیرته ویلټ ته راځم، 2 ځلې رفرش ورکوم. نو څنګه چې ګورئ $8.5 دي ما سره. زه یو رفرش ورکوم. ټوټال $8.99 دي. 2-3 ځلې رفرش ورکوم. دا هم اوس موږ ته را رسیږي. نو دغه د ملګرو یو څو ځل مې رفرش کړ. دغه $3 هم راغله. ګورئ یو بیا شو. راځم اسټوري ته. دا یو رفرش ورکوم. اوس بیا اسټوري هم موږ ته وښیي. دغه دی ګورئ ملګرو $3 مې وډرا کړ. څنګه چې مې ویل 2 سنټه فیس کټئ 2.98 ما ته ورسېدل. نو دغه ملګرو د سپینر د برخې وډرا. اوس راځم تاسو ته د کلیم له برخې هم یو وډرا کوم $50. دلته ګورئ ما سره 1042 الماس دي چې $50 کېږي او دلته ګورئ 15 الماسو $50 د وډرا لپاره الماس زر الماسو باندې وډرا کوم. نو دا ګورئ $50 مې دلته انتخاب کړ. کلیم هم بیا وایلټ وصل کوم هغه پخواني طریقې باندې. نو دغه $50 به هم زه اوس نور هم له دې وډرا کوم د کلیم له آپشنه. نو دغه د وایلټ مې هم کنیکټ کړل ملګرو. اوس بیرته ځو ماینینګ ته. دغه $50 به هم زه اوس له دې څخه تاسو ته لایف وډرا کوم او لایف به په ثبوت راسوم. نو دغه د راغلم ملګرو $50 کلیم مې وواهه. کلیم سکسس شو. څنګه چې ګورئ ما نه الماس کټ کړو او $1 مې وډرا شو. نو دا ګورئ 5 مې وډرا کړو. پروسیس کې دي چې 2 سنټه فیس کټئ 4.98 ما ته راځي. دلته 2 رفرش ورکوم. دا به هم اوس په خیر راورسېږي. نو دغه دی ملګرو دا هم په 2 دقیقې انتظار وروسته راغله. راځم اسټوري ته. دا ګورئ 4.98 هلته چې ول وډرا مې کړه دلته راورسېدل. نو دا د ما د نن ورځې فری ارنینګ ده. تاسو کتلی شئ بالکل د جینک ماینر بورډ څخه. نو ګورئ دا $50 هم دلته کمپلیټ شو. تاسو وګورئ ما څومره فری وډراوې له دې بورډ څخه ترلاسه کړي. $10 $1 $1.5 $5 $3 دا ټول فری ملګرو چې تقریبا $80 پورې رسیږي. بالکل مفت او وړیا د جینک ماینر څخه. نو بس تاسو هم خپل زحمت پکې باسئ، خپله خواري کوئ. بالکل حقیقي پروګرام ده، ریل ده، کار کوئ دې کې مایننګ خپل دوامداره ساتئ. نو تاسو ته هم ګټه درکوي ملګرو. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده د خوښې وړ